السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومني او خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. راځو د درس په ادامه سره نن موږ وایو چې اریزر ټول په فوټوشاپ کې څه وخت څنګه او څه کار کوي. کله چې تاسو پر اریزر ټول باندې کلیک وکړئ، درې کمانډونه پکې دي چې یوې میجیک اریزر ټول او بلې بیکګراوند اریزر ټول او دغه رقم اریزر ټول. شارټ کټ د دې دا ای ده، خو البته د درو سره دا ای ده. نو که چیرې موږ موو ټول سلیکټ کړی وي او موږ ای وو، نو یوازې به اریزر ټول باندې سلیکټ سي او دغه رقم میجیک اریزر ټول او بیکګراوند اریزر ټول به نه وي سلیکټ شوی. خو د دې لپاره مهمه دا ده چې موږ د شیفټ تڼۍ ونیسو او بیا د ای توري ووهو. دوهم کمانډ به راسي او دغه رقم به د شیفټ تڼۍ ونیسو، بیا به ای ووهو. دریم کمانډ به راسي. یعنې په دې سره دغه رقم په هر ټول کې نور کمانډونه هم شته. فرضاً په پین ټول کې تقریباً 6 کمانډ دي. که غواړو چې هر یو موږ او د ټولو شارټ کټ تر درو پورې د دغه درو پورې شارټ کټ پی دي او دغه رقم سپورټ هیلینګ برش ټول دی چې د ټولو د دې شارټ کټ جې ده. که چیرې موږ یوازې هغه صورت کې چې موږ موو ټول انتخاب کړي او جې وو، یوازې به دغه یو ټول سلیکټ سي. اما که نور کمانډونه وغواړو، نو د شیفټ په نیولو سره به د جې تڼۍ کښېکاږئ. دا 1 2 3 4 بیرته 1. نو دغه رقم په اریزر ټول کې هم باید د شیفټ تڼۍ ونیسو او د کیبورډ څخه د ای توري وو، نو زموږ هغه دریم او هغه دوهم ټول هم سلیکټیږي. نو راځو د میجیک اریزر ټول لومړی حق دی چې باید دا ووایو. وروسته بیا بیکګراوند اریزر ټول دی او دغه رقم اریزر ټول دی. د دې کمانډ یا د دې ټول خاصیت داسې دی لکه موږ تاسو چې میجیک وین ټول وایي. میجیک وین ټول هغه په عکس کې سلیکشن کوي او د عکس د باندې برخه یې سلیکټوله چې موږ د میجیک وین ویډیو لرو. تاسې په ډسکرپشن لینک کې د هغه ویډیو هم کتلی سي چې میجیک وین ټول څه وظیفه لري. او دغه رقم میجیک اریزر ټول بیا هغه پر هغه بنیاد لکه میجیک وین ټول چې کار کوي، هغه سلیکشن کوي او دی پاکول کوي یا په اصطلاح اریز کوي یو عکس، میجیکلی اریزوي سي. نو په میجیک ډول سره د اریزر خاصیت لري او پاکوي هغه عکس. نو د دې لپاره موږ د اول ځل لپاره کنټرول ان وهو او یو دلته مو فوټو انتخاب کړی دی. هغه رقم لینډسکیپ 5.5 ضربې ووایي که 4 ضربې شپږ فرق نه کوي. رنګ ویلته ور واړوو. فرضاً زه ورته وایم چې داسې رنګ ورکه صحیح او اوکې کوئ. نو په داسې شکل سره به بیکګراوند موږ ته راسي او بیا کنټرول او وهو، موږ یو عکس راخلاصوو. د مثال په ډول دا عکس دی، موږ یې راخلاصوو. اوس غواړو چې د دې بیکګراوند په یوه کلیک سره موږ ایسته کړو، نو د هغه تر مخه په موو ټول باندې دا راوړو و دې بیکګراوند ته او یو څه اندازه یې غټوو په همدې شکل سره. اوس غواړو چې د دې بیکګراوند دې ټوله ایسته سي. کله چې تاسې میجیک اریزر ټول انتخاب کړئ، د هغه سره لوړ پراپرټیز برخه درته راځي چې د دې هدف دا دی که غواړئ چې د پریسیټ په شکل هغه کم کارکردګي چې تاسې کړې ده کټینګ مو کړی دی سخت یې کړئ او دغه رقم که د فوټوشاپ د خپل پریسیټو څخه کار واخلي، کولی سي چې په نوي نامه سره یې ثبت کړي او دغه رقم کولی سي چې د فوټوشاپ د پریسیټ څخه کار واخلي. او مهمه خبره په دې کې د ټول رینج ده. که چیرې ټول رینج کم وي، نو هغه ساحې هغه رنګ کټوي چې په بیکګراوند او په خپله په شخص کې هغه رنګ موجود وي. او که چیرې موږ ټول رینج ور ډیر کو، نو یوازې بیکګراوند ایسته کوي. په داسې شکل سره کله چې موږ پر دې باندې کلیک وکړو، په داسې شرط کې چې دا لیر باید انتخاب وي. که چیرې دا لیر دلته په لیر پینل کې نه وي انتخاب، نو بیا بیکګراوند لیر ایسته کېږي. داسې که زه پر دې کلیک وکړم، هغه رنګ به ایسته شي. صحیح. کنټرول زیډ وم، راځو پر دې لیر باندې درېږو، پر سپین رنګ باندې کلیک کوو، په اتومات ډول سره به د دې سپین رنګ ایسته شي. اوس یو څه رنګ دلته پاته دی، خو دا رنګ تقریبا د دې رنګ سره ورته دی
او دغه رقم د تیر بیکګراوند سره فرق درلودی، ځکه چې موږ ټولرنس دلته 15 ورکړي دي. که چیرې زه دا عکس بیرته کنټرول زیډ کم او ټولرنس ته راسم د شپېتو د قراره څخه ټولرنس ورکم او وروسته بیا یو کلیک پر وکړو، نو ټول عکس به چې سوی بیکګراوند به په یو ځل ایسته سي. دغه رقم که عکس موږ راغټ کړو او دلته کلیک وکړو دا به ایسته سي، دلته کلیک وکړو دا به ایسته سي. اوس موږ وایو چې عکس موږ په مکمل ډول سره چیش کړی دی، بیکګراوند موږ ایسته کړی دی او کولی شو چې په خپل پروجیکټ او خپل په ورځني کار کې هغه عملي کړو. بل راځو په د انټي الیاس کمانډ ته مارک دی. د دې هدف اصلي دا دی که چیرې موږ دا ان مارک کو او عکس بیکګراوند ایسته کو، نو د عکس شاوخوا پر دا کنجانو باندې به یو سپین لیکه ورسره راغلی وي د تیر بیکګراوند، یعنې د سپین بیکګراوند یو نښانه به ورسره پاته وي. نو څوک پوهېږي چې دا حتما د یو ځای څخه راخیستل سوی دی یا کټ سوی دی. او که چیرې د انټي الیاس برخه فعاله وه نو بیا هغه شی ډیر سافت راولي، یعنی هغه کټینګ ډیر سافت راولي او هغه شخص په شاوخوا باندې یا د هغه جسم په شاوخوا باندې په سپین بیکګراوند یا سپین شیډو یا سپین خط نه وي راتاو سوی. څنګه داسې که چیرې موږ د عکس ډیر راغټ کو او دلته موږ کلیک وکړو بیکګراوند یې ایسته سي، وروسته که موږ دا راغټ کو دلته انټي الیاس فعاله دی، یعنی هغه سپینه ساحه یې نسته. اوس که چیرې زه دا ان مارکم او کنټرول زیډ وم بیا دا وم د ده سره دا سپین پکسل د سپین خانې د پکسل چې تاسې ویني دا ورسره راځي او دا که کوچنی وي بیا داسې معلومیږي چې دا عکس د یو ځای څخه راپرې سوی دی. نو په دې خاطر د انټي الیاس برخه باید فعاله وي. کله چې پر دې کلیک وکړئ دا په ډېر ښایسته ډول سره پرې سي او هغه سپین خاصیت به یې نه وي. بل د کانټیګیوس په نامه سره کمانډ که چیرې دا ان مارک و، یعنې اوس خو مارک دی، که چیرې ان مارک و نو دی هغه برخې په عکس کې یا په چهره کې هغه برخې ورسره ایسته کوي کوم چې د دې رنګ سره شباهت ولري. یعنې داسې که چیرې دا زه ان مارکم او دا کلیک وکم تاسې ګورئ د دې شخص د ګوتو سره هم هغه رنګ و کوم چې په بیکګراوند کې و. که چیرې زه کنټرول زیډ کم او بیا راسم کلیک پر وکم تاسې د دې شخص ګوتو ته ګورئ، یعنې دلته هم سپین رنګ پکې ښکار سوی دی، نوکانو پر شاوخوا د لاس په مختلفو برخو کې هغه رنګ هم دی ورسره ایسته کوي صحیح په داسې شکل سره. او که چیرې زه ټولرنس ور لږ کم د مثال په ډول د 40 په شاوخوا کې زه ټولرنس ورکم وروسته کلیک پر وکم هغه رنګونه ډېر کم ورسره ایسته کړل. او دغه رقم که چیرې د 80 په شاوخوا کې ټولرنس ورکم او کلیک یې کم نو هغه برخې چې د لاس د سپین رنګ سره یې شباهت درلودی هغه به دی ایسته کړي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کانټیګیوس باید ټکمار وي، وروسته که بیا کلیک وکړي هغه د لاسو اندازه نه ورسره ډیلیټ وي. دلته د دې نفر په دا بغل کې په دا بغلو کې یو څه سپین رنګ نور هم پاته دی، دا به راغټ کړي او پر دې به کلیک وکړي، دغه رقم به پر دې باندې کلیک وکړي دا به صحیح سي او ستاسې کټینګ پرفیکټ. بل راځو اوپیسټي. اوپیسټي خاصیت دا دی که چیرې موږ دا 50 کو تقریبا دلته چې دا بیکګراوند دی ایسته کوي د 50% په اندازه سره ایسته کوي، یعنې 100% نه دی. که چیرې کلیک پر وکړو لږ څه خام رنګ یې سپین، نو څوک پوهېږي چې دا بیکګراوند دی کټ سوی نه دی سم راوړی دی دلته ایښي صحیح. او که چیرې اوپیسټي موږ تقریبا د 90 په شاوخوا کې کو کلیک وکړو خو بیا هم یو سپینه لیکه تاسې ته معلومیږي چې فرق د دې رنګ او د دې رنګ یو څه سته. نو موږ ته پکار ده چې په هر اندازه سره چې تاسې کټینګ کوئ په هغه اندازه سره تاسې اوپیسټي ودروئ او خپل کټینګ مو بشپړ کړئ په همدې شکل سره. دا موږ د اریزر میجیک اریزر ټول دپاره موږ په دې خاطر د هغسې عکس جوړ کړی دی چې په یوه کلیک سره د ټوله بیکګراوند ایسته سي. اوس که چیرې عکس داسې وي چې مختلف رنګونه پکښې کې وي کیدای سي څه څخه 6 وارې 7 وارې 8 وارې کلیک وغواړي او هغه بیکګراوند تاسې د هغه عکس څخه ایسته کوي. نو د دې لپاره موږ د هغسې عکس جوړ کړی و راموي. تاسې کولی سئ چې پر مختلفو عکسو باندې
د دې پریکټیس وکړي او دغه رقم خپل ځان د دې کمانډ د کارکردګۍ څخه مطمئن کړي. دوهم راځو بیکګراوند اریزر ټول ته. د نامه څخه دا معلومیږي چې دا چیش کوي، بیکګراوند ایسته کوي. د دې لپاره موږ باید یو بل عکس راوو. فرضاً که چیرې دا لیر موږ غواړو ډیلیټ یې کړو، په لیر پینل کې پر دې باندې کلیک کوو او راکشوي دلته د کثافت دانۍ علامه سته چې د ډیلیټ معنا ورکوي، دلته یې نیسو هغه به ډیلیټ سي. او که چیرې پر هغه لیر ولاړې بیک سپیس وو هغه به میسته سي. دوې طریقې. او که چیرې داسې وي چې رایټ کلیک پر وکړئ د دې ځای څخه هم تاسې کلیر کولی سي، ډیلیټ لیر، د دې ځای څخه هم تاسې ډیلیټ کولی سي. فرضاً دا عکس موږ غواړو چې د دې بیکګراوند څنګه ایسته کړو، په هغه صورت کې چې د ږیرې وریښتان ورسره ولاړ نسي. صحیح. اوس که چیرې موږ پر دې باندې میجیک اریزر ټول وکاروو، په یو کلیک سره به شاید ډېر مختلف تغیرات په دې کې راغلي وي. که چیرې موږ د دې ټولرنس ور 15 کو او بیا کلیک پر وکړو، خولۍ یې فاته سوه، په 13 او یا ټولرنس کې خولۍ هم ورسره سلیکټ کړه، ځکه هغه سپین رنګ ته ورته وه یا اسماني رنګ ته ورته وه، هغه ایسته سوه. نو دلته د ږیرې سره دا شین رنګ پاته دی. دا که چیرې تاسې بیکګراوند ته یوسئ شاید ډېر بد وایسېږي. نو په دې خاطر موږ د کوم ټول څخه استفاده کوو؟ بیکګراوند اریزر ټول څخه. هغه داسې چې کله تاسې بیکګراوند اریزر ټول ووایئ د سره لوړ پراپرټیز بار راځي چې دا په ټولو ټولزو کې چې مخکې مې په میجیک اریزر ټول کې هم درته تشریح کړه، عین هغسې کار دلته هم کوي. راځو دې برخې ته سایز دی. که چیرې تاسې د بیکګراوند اریزر ټول سایز غواړئ غټ یې کړئ، کوچنی یې کړئ، هغه ستاسې په هارډنس چې په سخت ډول سره کار وکړي، که چیرې بالا کوي په سخت ډول سره کار کوي. صحیح. او که چیرې کم کوي بیا په کم ډول سره دی چیش کوي کار کوي. او دا هم د هارډنس او د سافټنس، یعنی که چیرې صاف کار غواړي پر اخر باندې ودروي، که چیرې سخت کار غواړي پر هارډنس باندې ودروي. سپیسینګ په دې معنا چې کله دا تاسې ور اضافه کوي نو هغه وخت کې چې برش سایز کوچنی کوو، کله چې موږ دغه کوو دا داسې سپیسینګ په مابینځ کې راځي، د نقطې له نظره څخه دی چیش کوي پاکوي. او که چیرې سپیسینګ یې تر دا هم ور ډیر کو نو په داسې شکل سره وي. صحیح. سپیسینګ مې په داسې شکل سره. نو په هره طریقه چې تاسې کاټوي هغه یا سپیسینګ ورکوي هغه تاسې ورکولی سي. بل راځو انګل دی. د دې شکل درجه یې په څو درجې؟ 45 درجې. په هغه صورت کې چې دی 50 وي راوند نیسي، دا 45 درجې سوه. او که غواړئ چې 80 درجې یې کړئ په داسې شکل سره، او که غواړئ چې 10 درجې یې کړئ په داسې شکل سره، په هره طریقه سره چې تاسې عکس کاټوي یا یو ډیر مشکل ځای په عکس کې راغلی وي هغه ته د برش مدور حالت ته تغییر ورکولی سي چې په هر شکل سره یې تاسې کوو. نو موږ راځو بیرته دا په خپل عادي حالت باندې درو او دغه رقم یې د دې ځای څخه هم تاسې اندازه ور ډیرولی او کمولی سي. دغه رقم سایز دی چې دا بیا وروسته موږ پر دې باندې بحث کوو چې دا د څه دپاره دي. نو راځو دوهمې برخې ته. په دې کې 3 برخې پاله کېږي. کله چې تاسې بیکګراوند اریزر ټول ووهئ 3 برخې دلته نورې ورسره اضافه کېږي. دا لکه موږ چې په سلیکشن ټول کې 4 برخې دلته اضافه کېدلې، په لاسو ټول کې دغسې 4 برخې اضافه کېدلې. نو دلته هم 3 برخې د ده سره اضافه کېږي چې هره برخه یې جلا جلا وظیفه لري. فرضاً سیمپل کانټینیوس. د سیمپل کانټینیوس وظیفه دا ده چې کله مو کلیک وکړئ دی پر دا ساحه باندې کله موږ یو کلیک وکړو دی د هغه سمپل اخلي او پاکوي. خو که چیرې د وریښتانو خواته نږدې سو، فرضاً داسې دلته موږ کلیک وکړئ دی دا پاکوي. صحیح. کله چې موږ د وریښتانو خواته نږدې سو دی د وریښتانو څه سمپل اخلي هغه هم پاکوي. دلته موږ کلیک کوو د دې سمپل دی اخلي او دا حصه دی ټوله چیش کوي پاکوي. خو کله چې وریښتانو ته ورنږدې سو د هغه هم سمپل اخلي، هغه برخې چې تور وریښتانو ته ورته دي تور رنګ دی هغه دی چیش کوي سلیکټي او په داسې شکل سره دی چیش کوي پاکوي. نو په دې خاطر د سیمپل
معنا هم دا ده چې موږ کله دی انتخاب کو دی سمپل اخی او هغه برخې ورسره چیش کوي پاکوي او که چیرې ویښتانو ته ورنږدې نسو نو کیدای سي شاوخوا حصه دی چیش کی پاکه کی اما ویښتانو ته موږ نه دی نږدې کړي ځکه د هغه سمپل نه دی اخیستی. بل راځو په دوهم درجه کې دې ته موږ تاسې سیمپلینګ ونس په نامه سره وایي. د دې کمانډ وظیفه دا ده چې یو وارې مو کلیک پر وکړ که موس ته حرکت ورکړو بیکګراوند به پاک کړي مګر وریښتان به چیش کې پرېږدي په داسې شکل سره چې بیکګراوند پاکوي اما وریښتان چیش کې پرېږدي. په همدې شکل سره که موږ په دې خوا کې ټرای کو په همدې شکل سره وریښتان نه پاکوي او بیکګراوند چیش کې ایسته کوي. که زه چیرې دورې راسم هغه سپین رنګ چې په دې صدرې کې و هغه هم ورسره چیش کېږي سلیکټي او بالاخره پاکوي. بل راځو دریم کمانډ چې دا د سیمپل بیکګراوند سواچ په نامه سره. د دې کمانډ کار داسې دی چې یو ځل به دا کلیک کوي او بیا به تر ټولز لاندې بیکګراوند تر دې ټولز لاندې چې دې ته موږ تاسې بیکګراوند دی فورګراوند دی او بیکګراوند کلرونه دي دا دواړه صحیح. کله چې موږ پر دې باندې کلیک وکړو او وروسته بیکګراوند ته راسو دلته موږ کمانډ ورکړو چې دغسې رنګ که چیرې باکس کې هر ځای و هغه ایسته که او نور چیش که پرېږده نو دی به پر هغه معیار باندې حرکت وکړي. داسې رنګ که هر چیرې و هغه به دی سلیکټ کړي او وروسته به هغه نور چیش کې پرېږدي په همدې شکل سره. د لیمیټ په برخه کې د دې درې برخې سته چې یوې ډیسکانټیګیوس دی او بل یې کانټیګیوس دی بل یې فاین ایج دی. چې د ډیسکانټیګیوس چې پر عکس باندې موږ کله حرکت ورکو نو دا ټوله چیش کوي پاکوي په همدې شکل سره. او د کانټیګیوس لفظ په دا معنا دی چې کله موږ دا انتخاب کړو د وریښتانو دننه سپین رنګ نه پاکوي خو که د وریښتانو مابین ته ورسیږي نو بیا دی هغه ساحه پاکوي چې تر دې ښه اول کمانډ دی یعنی د ډیسکانټیګیوس کمانډ تر دې ټولو چې شي دی ښه دی. که موږ دا عکس غواړو چې په بیکګراوند ریزر ټول باندې ایسته کو او فاین ایج په دا معنا که چیرې موږ پر دې باندې کلیک وکړو دا د مثبت علامه چې پر هر ځای برابره سول که په هغه ځای کې سپین رنګ و هغه ایسته کوي او که نه هغه چیش کوي پرېږدي. نو موږ راځو بیکګراوند کلیک کوو دا رنګ ورته انتخابو چې دا رنګ هر چیرې و هغه چیش که ایسته که په همدې شکل سره موږ دا کولی سو چې د دې موږ پرفیکټ کټینګ وکړو. داسې یو ځل چې د دې کټینګ موږ وکړي بیا موږ کولی سو چې دا په میجیک وین ټول راواخو او دا په یو وارې کلیک کولو سره هغه چیش کو له منځه یوسو. اوس که چیرې په میجیک وین ټول سره دا ساحه موږ له منځه وړو کله چې پر دې کلیک وکړو په هغه صورت کې که چیرې د دې ټولرنس 100 و نو دا به زنځیر هم ورسره ایسته کړي او که چیرې ټولرنس یې 70 و بیا هم د زنځیر د ایسته کېدو امکان شته ورسره لکه تاسې چې اوس وینئ. او که چیرې موږ د دې ټولرنس ور 15 کو نو یوازې به هغه سپین رنګ ایسته سي او زنځیر به په داسې شکل سره پاته وي. او که چیرې زه راولاړ سم دا برخه یې پاکوم نو دا به راغټ کو داسې او دغه رقم به بیکګراوند اریزر ټول واخلو ورته وبوایو چې دا رنګ که مخته درغلی هغه چیش که ایسته که د برش سایز به یې څه ورته کوچنی کو په همدې شکل سره. دوستانو دا موږ پوره کټینګ وکړي د اریزر ټول په کومک سره چې په هغه کې میجیک اریزر ټول هم بیکګراوند اریزر ټول هم موږ په هغه سره کار وکړي. نو دا و د دې برخې ټولرنس که چیرې د دې ټولرنس موږ ور ډیر کو پوره اندازه سره سپین رنګ د منځه وړي او پاته به شاته بیکګراوند چې ژړ بیکګراوند دی هغه پاتې شي. اوس که د ژړ بیکګراوند دغه موږ تر سترګې تڼۍ کښېکاږو هغه ایسته کو هغه په دې شکل سره هغه لیر موږ پاک کړی. یعنی د ټولرنس په کمولو سره
کلر رینج یې هم کم راځي، کلر کم پاکوي رنګ، او د بیکګراوند سره به تقریبا مشابه رنګ چې هر چیرې په عکس کې وو هغه به پاکوي. بل یې د پروټیکټ فورګراوند کلر کمانډ دی. که چیرې دا کمانډ انتخاب اوس خدا و انتخاب وو، که چیرې دا کمانډ انتخاب نه وي نو که عکس بیکګراوند موږ پاکوو، که په بیکګراوند کې په عکس کې داسې رنګ و چې هغه د سپین رنګ سره لکه دلته چې دا څنډې یې تاسې ویني، نو که چیرې دا نه و ټیک مار یعنې انتخاب نه و، نو دا بیا هم ورسره پاکې کړي وای. نو ځکه چې موږ عکس باید د لاسه نه وای ورکړی، نو په دې خاطر مو همدغه کمانډ انتخاب کړی. نو دا و د اریزر ټول، د میجیک اریزر ټول او بیکګراوند اریزر ټول خواص او خصوصیات چې ستاسې سره مو شریک کړل. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښې وړ وګرځي. که مو چیرې د خوښې وړ ګرځېدلې وي، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، بیل تڼۍ وي تر څو زموږ نوي ویډیوې تر تاسې پورې په اپډیټ شکل در ورسیږي. او تاسې هر ویډیو، هر درس چې تاسې اخلئ، هر کمانډ چې تاسې دماغ ته درځي پر هغه باندې 20 دقیقې 30 دقیقې الا 40 یا 1 ساعت قدر تاسې پر هغه پریکټیس وکړئ. زه اطمینان در کوم چې تاسې به په 6 میاشتې کې د ډېر تکړه فوټوشاپ زده کوونکي به تاسې جوړ شي. نو که د دې څه تاسې کافیان اخلئ، موف ټول به واخلئ، الټ تڼۍ به ونیسئ، 1 کافي 2 کافي، هر بیکګراوند ته چې تاسې وړلای شئ دلته یې راوړئ، کنټرول ټي ووهئ او دا هم دلته ورته کښېږدئ. کولی شئ چې په خپل هر کم پروجیکټ کې چې وي هغه تاسې دا عکس کار کړئ. نور مو وخت نه نیسم. ښه ژوند او خوشحاله شېبې ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.